السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ستا بیانونه اورمه، هغه څه چې د انسان ایمان ته تاوان رسوي خو مې وایي زده شوله، دا چې ایمان ورباندې قوي کېږي هغه شیان راوښیه. نو محترمه هغه څه چې زه اوس تا ته بیان کړمه چې دغه د ایمان په زیان دي، نو د هغه مقابل وکړه. یعنې علما کرام وایي څلور شیان د ایمان په زوال تمامیږي. ترک الشکر علی الایمان، نه شکر پر ایمان باندې. آیا چې د یو چا 20 کاله اولاد نه وي، بیا الله ورلره نارینه اولاد ورکړي، څومره به دا ښځه او دا مور او دا پلار خوشحاله وي. خو ایمان تر دې ستر نعمت دی. اولاد سړی جنت ته نه بیایي، ایمان سړی جنت ته بیایي. اولاد په قبر کې انسان ته نجات نه ورکوي، خو ایمان نجات ورکوي. ګوره د ایمان نه شکر دا د ایمان د زوال سبب جوړیږي. نو محترمه ته شکر د ایمان کاږه، و الحمدلله چې مسلمان یم، الحمدلله چې مسلمان یم، شکر کاږه. او دوم ترک الخوف علی ذهاب الاسلام، نه بیره پر تللو د ایمان. پر ایمان سړی نه بیریږي، هر قسم خبرې ته خوله راباسي، لکه دا د اوس زمانې خلک مجلس کې کافر سي، یا خصوصا دا د فیسبوک دنیا ته تاسې مخ ور واړوئ، بیخي داسې له ایمانه ځان کې خلاص کړي. باید سړی دومره محتاط واوسېږي لکه سړی چې په یو لار باندې را روان وي، په دې لار کې مینونه بومان پټ وي، اندازه هم نه معلومیږي چې په کوم ځای کې ده. نو به څومره احتیاطي قدمونه اخلي، نه چې اوس مین را باندې پټاو سي. نو دا ډول به سړی ټول اندامونه د بدن په کنټرول کې استعمالي، دی نه چې هغه څه راڅخه صادر کړول سي، هغه څه رسونه سي چې ایمان ته مې تاوان ورسېږي. و ظلم اهل اسلام، پر اهل اسلام باندې ظلم کول. نو پر ایمان وبېرېږه، د ایمان شکر وکاږه، پر مسلمانانو ظلم مه کوه، او حقوق والدین او د مور پلار ازار دا سړی په ایمانه تر دنیا تېروي. نو دغه څلور شیان په ځان کې راوله، ایمان به دې قوي سي، پر ایمان به ورسې. شکر د ایمان کاږه، پر ایمان ووېرېږه، او ظلم مه کوه، او د مور پلار ازار. او هغه د ایمان د حفاظت لمونځ مې درته ذکر کړی و، هغه کوه. شرح 9 صلوات للجیلاني رحمت الله سپایس الوصلوش، او دغه رنګه سفینة القدریه د ابن حجر الاسقلاني سپایس الوصلوش. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. السلام علیکم.